بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العصر. وسورة العصر کې رب العالمین د انسان حالت بیانوي چې انسان مانسو حالات تیری، انسان تاوانی دی، خو هغه انسان تاوانی نه دی چې پاغي کې دا صفات وي. رب العالمین فرمایي والعصر بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی. الرحمن داس الله تعالی چې عام رحم کوونکی دی، الرحیم داس الله تعالی چې خاص رحم کوونکی دی په آخرت کې صرف په مؤمنانو باندې. والعصر قسم می دی په زمانہ باندې. الله قسم کوي په زمانہ او په وخت باندې، ځکه وخت ډیر قیمتي دی. دا وختونه دا درنه خراب نشي، دا وختونه درنه خراب نشي، دا وختونه درنه خراب نشي، وختونه درنه خراب نشي. مازیګر وخت تم ویل کېږي العصر، یعنی چې دا وخت تم ډیر قیمتي دی، دا وخت تم ډیر قیمتي دی چې د مازیګر په وخت کې انسان عبادتونه وکړي. دا مازیګر ټیم چې دی، دا مازیګر ټیم چې دی، دا د انسان د ګټې وټې ټیم دی. تجارتونه کړي وي دې ټیم کې پیسې شماري. رب العالمین فرمایي چې په دې ټیم کې تاسو ګټه وکړئ. فرمایي رب العالمین والعصر قسم می دی په زمانہ باندې، والعصر قسم می دی په زمانہ باندې، قسم می دی په وخت د مازیګر باندې. ان الانسان یقینا دا انسان چې دی لفی خسر خامخا پتاوان کړي، خامخا دا انسان پتاوان کړي، دا انسانان دا پتاوان کړي. رب العالمین فرمایي الا الذين امنوا مگر ها کسان چې ایمان راوړي. ټول انسانان پتاوان کړي، ټول انسانان فعل دي مگر هغه انسانان چې پاغي کې دا څلور صفات وي. الا الذين امنوا مگر ها کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات وعملونه کړي دي نیک په طریقه د پیغمبر باندې. دریم صفته وتواصوا بالحق او په خوینای کړي یو بل ته د حق خبرې کوي، د باطل خبرې یو بل ته مکوي، دعوت ورکوي یو بل ته، قرآن بیانوي، حدیث بیانوي، ښې خبرې کوي. وتواصوا بالصبر او په خوینای کړي دا بالصبر په صبر کولو باندې. اے مشکلات برازي او صبر بکې، گناهونه در نوشو او گناهونو کې ته ورډوب شوي، نو سو کا ځان لا توفیق د صبر ورکولو په توبه باندې وکا. توبه او با صدام صبر غواړي، ځان د گناهونو نه صبر کا، بنیکو اعمالو باندې صبر وکا. منځونه کوه، روژې نیسه، زکاتونه ورکوه، قرآن زده کوه. اسمان د طرفه چې کوم مصیبتونه راتلل، بیمارۍ، تاوانونه، په دې ټولو باندې صبر کوه، الله ته ځان حواله کوه. په دې صورت کې هغه څلور صفات هغه ذکر شو. اوس ځان کې دا سوچ کول پکار دی چې دا څلور صفات ما کې شته: صحیح ایمان، نیک اعمالو کې مخکېواله، بل د حق خبرې کول، دعوت کوله، هر چاته د حق خبره کول، د باطل تایید بنه کې، د باطل ملګرتیا بنه کې. څلورم صبر کول او د صبر یو بل ته تلقین ورکول، وصیت کول د یو بل ته.